بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د فبروري کال 2018 چې د یک شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه زما خاصه برنامه ده لپاره دی چې د دوستانو په تقاضا سره شوې ده د تیر یو هفتې نه چې د جیفري اپسټین قضیه راغلی ده. ټولو دا لیکل چې فاطمي صاحب تا نه په خبرونو کې په دې کوم تبصره وکړه، نه په تلویزیونونو کې او نه خپل په برنامو کې د په دې باندې کوم داسې یو خاص تبصره وکړله. نو موږ ته د اپسټین چې دی دا لږ معرفي کوي د قضیه، چې ځکه ډېر خلک افغانان ورسره اشنایي نه لري چې دا قصه څه ده او دا سړی ولې دومره شهرت مسله ده او دنیا کې دا په اروپا کې او په عربي نړۍ کې دا غوغا د څه ده. نو نن شپه مې د ده لپاره نړیوال موضوعات هم نه دي راخیستي، جهادي موضوعات مې هم نه دي راخیستي، هیڅ نوع موضوعاتو باندې نور بحث نه کوم. دغه نن شپه ایله دغه اپسټین به زه تاسو ته معرفي کوم، په دې باندې به خبرې وکړو د کوم چېرته پیدا شو، څه رقم تعلیم یې وکړه، څنګه یې کاروبار وکړه، څه رقم مړ شو او د چاته یې کار کوو، اهداف یې څه او ولې دا ووژل شو. دغه ټول دغه شو. نو په دې باندې به بیا زمونږ برنامه ایله همدغه گنجایش ولري، دنه زیات نور موضوعات نشو راخیستلی. جیفري ایډورډ اپسټین په کال 1953 په 20 د جنوري باندې په نیویارک کې یو متوسطه یهودي کورنۍ کې دنیا ته سترګې پرانیستلې. هملته په نیویارک کې خپل ابتدایي تعلیمات حاصل کړل، اما کله چې د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي کوشش کوي چې پوهنتون ته لاړ شي. پوهنتون وایي خو په ځینې فامیلي عواملو یا اقتصادي عواملو له کبله دی نشي کولی چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړي او تعلیم وکړي. بعضې دوستان خپل په بعضې کلیپونو کې وایي چې دا میلیارډر و. دی میلیارډر نه و، دا د متوسطې زندګۍ نه په ابتدایي چې حتی د یو معاش لپاره ضرورتمند و، نو د خپل ژوند شروع کړ. د میلیارډر نه و. دا یو ټکی دی چې باید دوستان په دې پوه شي. د سرمایه او دا چې دی دا به ستاسو ورو زه دلته بیا تشریح کوم. د خپل نه وي، دا د استخباراتي کړیو او د نړۍ د لویو سرمایه‌دارانو چې د زیاتې د یهودي کړیو سره وي، د هغه پیسې وي، په هغې پیسو سره د نړیواله لوبه شروع کړې وه. موجود دی چې دته لوی تحصیلات هم نه درلودل، کوم لیسانس ډیګري هم نه درلودله. د نیویارک په یو بهترین مکتب کې په نامه د ډالټن سکول کې په 1940 کې د من حیث د معلم د فیزیک او د ریاضي معلم پیس مقرر شو. د دې مکتب مدیر ډونالد بار نومیده چې بیا وروسته د ده زوی ویلیام بار د امریکا د لویو ستر محکمې د قاضي پیس باندې دنده انجام کړله. نو د امریکا د ستر محکمې قاضي ویلیام بار د ډونالد بار زویو او ډونالد بار چې وو دغه مکتب کې مدیر او د ده سره اړیکې ډېرې ښې وې. یعنې دغه د قاضي ویلیام بار سره اړیکې درلودلې، ځکه چې د پلار سره د هلته مکتب کې کار کوو او هماغه وخت کې ویل کېږي چې د مکتب کې چې د معلمو د هغه نورمو د شان نه مراعات کول. یعنې د هغه د ویښتو سټایل چې و، لباس چې و، یخن به خلاص و، تکمې به نه تړلې او یو داسې یو سټایل کې چې و چې د نور معلمان هغسې نه و. خو د دې پروا نه درلودله، د په همدې سټایل تله او هماغې وخت نه هلته چې په مکتب کې جنکۍ څوک په دې دا کې وي، هماغې د سترګو لاندې به وي، هماغې ځینې د دا نظر په دې مسایلو باندې و. په همدغه مکتب کې چې د تعلیم ورکوه، درس ورکوه د فیزیک او ریاضي، دلته د کوم شاګرد په ذریعه د هغې د پلار د ده سره پیسې ورسره کومک کوي، یعنې په ډېر زیات مقدار. دا په خپل هم د دلته سړي ته سوال پیښیږي چې یو معلم ته د یو شاګرد یا د یو بل معلم څنګه دومره زیاته پیسه بدون د کوم دلیل نه ورکړي چې دا معلمي پرېږدي او دا د لاړ شي بله سرمایه ګذاري دې وکړي. دا خپله سړي ته یو سوال راپېښوي چې دلته ویل کېږي چې دته یو د شاګردانو د پلار دته پیسې ورکړلې او دی د معلمي ده پرېښودله او دی لاړه په یو شرکت کې په نامه د بیبرا سټینز په دې کې د ماموریت واخیسته. دا شرکت چې و دا د په دې کې د په حساب کار شروع کړ
او د 4 کالو په موده کې نه تنها چې دی دلته تنها مامور پاتې نه شو بلکې دی د دغه شرکت کې سهامدار شو لوی سهم یې دی په بیه واخیسته ویل کېږي چې دی دومره ذهني لحاظ نه تیز و چې هلته دومره کارونه او دغه د په سرعت وکړه چې په 4 کالو کې دننه په همدغه شرکت کې چې دی مامور مقرر شو د معاش په مقابل کې په 4 کاله بعد د دغه شرکت لوی سهامدار او مالک د دې شرکت و په 1981 کې د دغه شرکت نه هم د دغه ادارې نه هم د استعفا ورکړله او خپل یو شرکت تاسیس ک چې دا شرکت د مشاور مالی یعنی د مالی مسایلو لپاره د مشورې بین المللي او ادارې جوړه کړله او د دغه ادارې دغه دا وظیفه دا و چې د اختلاس شوی غلا شوی پیسې چې دي د چانه چې پیسې غلا شوی دي اختلاس ورسره شوی دی دا د دې خلکو ته د دې پیسې بیرته څنګه راویستل شي او دې ته ورکي په عین حال کې چې د دې خلکو لپاره به کار کوو چې د دې اختلاس شوی پیسې بیرته واخلي دوی ته ورکي عین حال کې اختلاس کوونکو ته چې چا به اختلاس کوو هغوی ته به مشوره ورکوله چې پیسې تاسو غلا کړي دي دا څنګه پټې کوي او کوم ځای ته یې وباسئ چې تاسو نه دا پیسې په تاسو باندې څوک پوه نه شي یعنې دواړو طرف نه پیسې اخیستلې هم د چا چې باندې ظلم شوی او پیسې وهل شوي د هغوی نه پیسې اخیستې چې پیسې ورته راوباسي او هغه چا چې پیسې وهلې وي هغوی نه به هم فیس اخیسته چې هغوی ته ووایي چې پیسې خپلې څنګه بل مملکت ته ویسي بلې جزیرې ته ویسي امریکا نه وباسي او محفوظ یې کړي یعنې دا ډبل کار د دواړو خواته کوو او بیا دغې نه په عین حال کې په دې وخت کې به د بعضې خلکو چې د فعالیت ته کته د رشد اقتصادي ته کته د بیا پوښتنه چې کوله ده به بعضو خلکو ته ویلې چې د استخبارات کې کار کوي مګر هم داسې جدي چا نه نیوله خو دې په زمین کې به کله کله دا یاده کوله په 1980 کې د یو بل شرکت سره کار شروع کړ چې هغه شرکت نوم ټاور فاینانشل چې د دې شرکت دنده دا وه چې د خلکو قرضونه به راټولول د اروپایي ټولنه کې امریکایي ټولنه کې د بانک نه خلک ډیر زیات قرضونه کوي او بیا بعضې خلک د قرضې بیرته نشي ورکولی بیا بانک دې لپاره کسان نیسي چې هغه لاړ شي د دوی د قرضې راټولې کړي دې ته د قرضې ټولولو دغه شرکت وي او په دغه شرکت کې د تر 1993 پورې دلته کار وکړ بیا پس له هغې نه د خپل یو شرکت جوړ کړ چې د دې شرکت نومو د دارایي او د سرمایه‌دارو خلکو ته د داراییګانو د ساتلو او د هغې په حساب د اداره کولو مشوره چې څنګه یو نفر خپل داراییګانو اداره کوي نو د دې د دارایي د سرمایه‌دارانو لپاره د داراییګانو د ادارې او د هغې د په حساب طریقه دی ځکه چې ډېر میلیونران دي چې نه پوهېږي چې فرضاً دا کوم ځای کې دغه وکړي سرمایه ګذاري وکړي کوم ځای کې فرضاً سرمایه یې کړې ده هلته پانګونه یې کړې ده هغه ورته عواید لري نه لري په غرب کې دا شی موجود دی دلته خلک چې سرمایه‌دار بیا مشاورین راغواړي چې زه دومره پیسې لرم چېرته نو دې په دغې وخت کې یو اداره جوړه کړله او په دې کې کار کوو په دې وخت کې یو لوی سرمایه‌دار چې میلیونر و په نامه د لیزلی ویکسنر چې د یو کمپنۍ و په نامه د بات ان بادي ورکس یعنی حتما د لامبولو او د وجود د کریمونو د دې به د کمپنۍ و دا لویه د دې رئیس و دې لیزلی وی چې دې ته 100 میلیونه ډالره ور کومک یې وکړ د اپسټین سره او یو ډېر لوی قیمتي کور یې ورته په نیویارک کې وبخښه اوس دا په خپله سړي ته سوال پیښوي چې نن د سبا په دنیا کې چې څوک چاته 2 روپۍ همداسې نه ورکوي په هغه 1993 کال کې څنګه دته لیزلی چې دی میلیونونه ډالر بخشش ورکړه او ولې ورکړه دا خپله یو پوښتنه ده بیا یو خپل لوکس کور په نیویارک باندې ښار کې چې هلته یو سپقځی په میلیونونو ډالر ارزښت لري لوکس کور یې ورته ور وباخه نو حتما به د هماغه کاروبار چې دا د جنکیو سره یې د هغه علاقه و خاصه او ارتباطاتو او د دې جنکۍ به د فرزن راوستلې او استفاده یې کوله حتما د دې سلسلې دا کار په هماغه وخت کې و خو په دومره قوت سره نه و د 1990 په وسط کې دی په دغې کې
ورجینیا کې دغه یو جزیره واخیستله چې هغه په لیټل سنت جیمز آیلند ورجن آیلند باندې یادېږي یا ورجن آیلند باندې یادېږي د په 8 میلیونه ډالر یو الته جزیره واخیستله او دا جزیره چې په هغه وخت کې په نامه د ورجن آیلند یادېدله اوس په نامه د اپسټین آیلند یادېږي ځکه د جزیره ځان ته واخیستله او د خپل کاروبار چې دلته کاوه د ټکس لپاره چې دلته ټکس زیاتو د ټکس نه ځان بچو ساتي نو د خپل د مالی شان ټوله هغه جزیره ته انتقال کړل او هلته یو په حساب یو لوی ځای جوړ ک او په هلته د ورورو دغه د جنکیو کاروبار هلته شروع ک او بیا د دنیا د لوی سیاستمدارانو د دې سره ارتباطات او د هلته دعوت ورکول او بیا دوی ته فرضاً هلته د جنکیان مخکې کول بیا د دې خپل ځان ته یو شخصي تیارم و چې په هغه تیاری په ذریعہ باندې به خلک هلته انتقالول وړل راوړل چې په دې باندې ورو راځو په دې باندې ټولو باندې بحث کوو نو په 1990 کې د ورجن آیلند کې د ځانته جزیره واخیستله تر څو د مالی دغه نه ځان بچ کړي په 2000 کال کې د فعالیتونو دغه ساحه ډیره لویه شوله او د میډیا ته په حساب خپل لار خلاصه کړله رسنیو ته او یو بنیاد په نامه د جفری اسپین فاونډیشن جوړ ک چې په ظاهرا د تعلیمي مؤسساتو ته او پوهنتونونو ته به د کومک کوي او تنه د هاورد یونیورسيټي ته چې دنیا ټاپ یونیورسيټي ده د په میلیونونو ډالر نقد کومک کړی دی او دلته دا سوال پیدا کیږي چې د تعلیمي ادارو سره پانتونون سره ولې کومک کو لپاره دی چې د الته په اسانه باندې لار پیدا کی د الته فرزن ته د جنکی خو په پانتونو کې د زیاتی په زرهاو باندې نو د هغې نه په د تګ راتګ هلته بیا د دوی سره فرضاً په برنامو کې پروګرامونو کې ناست بیا رئیس د پوهنتون خپل دیزي ته دعوتول استادان دعوتول بیا په هغې نه خواهش کول چې فرضاً شاګردان دې راشي شاګردانو ته سکالرشپ ورکول د هغوی سره نقدي کومکونه کول دا یو طریقه وه چې دغه فاونډیشن جوړ کړ دغه بنیاد جوړ کړ او د طریقې نه د الته میلیونونه ډالر تنه هاورد یو مثال مونږ ورکړ ډېر نور پانتونونه دي چې د ورسره کومک کړي مکاتب دي چې د ورسره کومک کړي او د وخت په وخت فنکشنونو ته الته تله او د هماغې ځینه د جنکیو نه به د ګټه اخیستله بیا پس له هغه نه د یو بل دغه شروع که چې د خپل د موسسې په طریقه په امریکا کې کورونه اخیستل هم شروع کړل یو څو کورونه واخیستل او په عین حال کې یو دوه نور جزایر الته دغه کړل د امریکا نږدې کریبین کې هغه جزایر واخیستل او خپل اداره او د سیستم وسیکه او نور برنامې د آینده لپاره درلودلې د دنیا د ډیر معروف شخصیتونو یعنی د څوک به ډیر کم پاتې چې د جزیرې ته وړل شوی نه او الته دغه فلم نه یخصل شوی په جزیره کې ټول سیستمونه خپل کامرې ایخي وي چې ارمل مبتله او هر جلی هغه ته وړاندې کوله یا دغه نو بیا دغه فلم به د ضرور اخیسته عکسونه به ورته اخیستل یعنی هغه جزیرو کې چې څوک ګرځیده د ورځې شپې ساتيري کوله ځکه چې عاد ساتري زو الته به حساب یو دقه بتلل بجته او بوته او بیرته براتل او بیا جکوزین ته بتلل او بیا به فرزن دی کداغه نفر الته او ډوډۍ به تیار او فرمایش به ورکول کېده یو مفشن غونډه مجلل غونډه ژوند جوړ کړو لکه د خلکو لپاره د آسایش او د خوشحالي د ساتلو لپاره دا کړو او دغه وړي جنکی به د اتلسونه کښته عمر کې چې زیاتره به وي 14 اته 12 کلنه وي دا به د الته وړلې او دا به سپلای کولې د دې په دې کله نږدې کسانو کې بل کلینټن ټرمپ بل ګیټس دغه د شاهزاده اندریو د انګلستان شاهزاده او همدارنګي لوی خانندگان یعنی आवाज ویونکي د دنیا لوی شخصیتونه معروف استادان سندرغاړي د عربي نړۍ کې د شاهزادگان د شاهي کورنۍ دا ټول حتی دغه
دغه د کعبې شریفې غلاف چې دته لیږل کیږي دا یو عربه ښځه ده چې په دوبۍ کې هلته کاروبار لري چې دا یو علیحده بحث دی که بیا وشو بیا بله ورځ به په دې باندې که دوستانو غوښته بحث به پرې وکړم مفصله قصه به وکړم چې دا د کعبې شریفې غلاف دته ولېږل شو چا ورته ولېږه خو دا ده یوه ښځه ده په دوبۍ کې کاروبار کوي دا غلاف ورته هغه لېږلی او دې غوښتی و ترېنه نو د کعبې شریف دا پوښ هم دې ته لېږل شوی و نو په دې رقمه د دا لاسونه دومره اوږده و چې د دنیا هر کونج کې هر ځای کې د ده لاس اوږد و ویل کېږي تنه بل کلینټن د ده په جهاز کې 6 ځلې پروازونه کړي دي د جهاز استفاده کړی دی او افریقا ته چې معمولا بل کلینټن تللی دی د ده په الوتکه کې تللی دی او تاسو ته دا معلومه ده چې 6 ځلې به ولې ختلی ځکه چې د یو جهاز چې و په نامه د 228 دا فضایي د بدکارۍ دغه باندې یادېده یعنی فضا کې به و خلکو به هلته جنکۍ به وي په فضا کې به دوی خپل هغه عیش و نوش کوه د 6 ځله په دې جهاز کې پرواز کړی دی نو دې نه معنا دا ده چې دې علاقه ډېره زیاته وه او هلته به دغه و د 1993 نه تر 1995 پورې په د 2 کالو کې کله چې بل کلینټن هغه وخت کې رئیس جمهور دغه اپسټین جیفري ایډورډ اپسټین د 11 ځلو نه زیات د سپینې ماڼۍ ته تللی دی او راغلی دی یعنی تاسو معلومه ده چې په 2 کالو کې 11 ځلې یو داسې یو کس چې هغه په نړیوال سټیج باندې کوم حیثیت او شخصیت نه لري دا علیحده خبر ده چې یو استخباراتي سړی دی استخباراتي کړی ده او لګیا دی په نړیواله لیول باندې به کار کوو او لوی شخصیتونه به وړل هغې سره اړیکې جوړولې او د هغې نه به فلم ډکوو هغه به د اسرائیل موسادو دی ته سپاره د هغې دوسیه به هلته تکمیلېدله او بیا به هغه رئیس جمهور او د هغه به یرغمال کېده او د هغه نه به دوی خپل استفادې کولې په 2015 کې پس له هغې نه چې یو کورنۍ پولیس ته شکایت وکړ ځکه چې د هغې لور حتما د مکتب یا د پوهنتون نه به ده وړې وه کور ته به یې وړې وه هلته په کور کې د ده سره جنسي تعرض یې کړی او جبر نه یې کار اخیستی و چې هغه جلۍ رازه نه وه چې بیرته کور ته راځي مور و پلار ته خپل دا جریان وایي چې زه اپسټین ته تللی وم خو هغې ما سره جبري دا کار وکړ او په حساب د زما نه سوء استفاده وکړله نو د ده لپاره پولیس ته راپور ورکوي پولیس دی نیسي او کله چې تحقیقات شروع کیږي قصه د یوې جنۍ نه ده ډېرې قصې منځته راوځي چې ډېرې قصې راوځي دې ته دوسیه جوړېږي د دفتن د همدغې کورنۍ سره مالي معامله کوي او کوشش کوي چې دا موضوع رفع دفع شي او دا موضوع یو طرفه کوي ځکه پیسې ورکوي او ځان د دې دغې نه بچوي 2015 کې بیا همدارنګې په 2008 کې دې ته بله واقع کېږي خو په هغې کې دې باندې دته یو قید راوځي چې هغه د 18 میاشتو قید دی ځکه هلته هم قاضي د ده سره دا دغه کوي کوشش کوي چې دا ته جرم زیات ښکاره نه شي او د صرف اعتراف په جزئی او جرم باندې کوي چې و دغه شی شوی دی نور نه ځان بچوي او دې باندې بیا قید کم راوځي 18 میاشتې ورته قید ورکول کېږي په هغې کې هم دی 14 میاشتې هغه قید تېري نور ورته معافیږي او دا قید هم داسې نه دی دا نظارت په خپل کور کې دی او دا هم په دې رقم ته دی چې سهار نه تر ماښامه خپل وظیفې ته تللی شي خپل کاروبار کولی شي ماښام چې کور ته راځي تر سهاره پورې به بیرون چېرته نه وځي خپل کور کې به نو دا هم شو زندان هغه 14 میاشتې زندان یې په دې رقم ته سره تیر کړی دی راځي دې ته چې دا جنکۍ به دې څه رقم دغه کولې غولولې دا د پوهنتون جنکۍ د مکاتبو جنکۍ او دې به جنکۍ ته چون په اروپایي ټولنه کې تاسو معلومه ده چې جنکۍ د 15-16 د عمر زیاتېږي که مور او پلار د دوی پاکټ مني یا د جیب پیسې نشي ورکولی بیا دوی د ورځې 2 ساعته 3 ساعته ځي بیرون کار کوي خپل د جیب پیسې برابروي زمین کې څنګه خپل تعلیم او درس هم وایي نو ده به دې جنکیو ته دا ویلې چې که فرضاً تاسو غواړئ چې په لږ وخت کې ډېره پیسه پیدا کړئ نو هغو جنکۍ ضرورت ورته وي نو هغې به ویلې ولې نه نو ویلې چې یو مساج به کوې $200 به اخلي یعنی ټول 20 دقیقې 30 دقیقې یو مساج کې $200 به اخلي که فرضاً بل مساج دی که 200 به نور اخلي او که لږ نور کار دی او که پیسې به لږې نور اخلي په دې رقم ته به دې جنکۍ چې دی به نښه به یې کړلې او خوښې به یې کړلې بیا هغه به په دې رقم را جذب کړلې بیا به یې دلته د خپل د دستګاو د سیستم ته به یې راوستلې
او ویل کېږي چې دا جنکیو نه به ده دا استفاده هم کوله چې د امریکا کې 4-5 ایالتونو کې چې دی هلته دفترونه او دغه او ګسټ هاوسونه او هلته د خلکو ته فرضاً دا سپلای کوله نو د به بیا د هغې ایالتونو ته هم لیږلې او ډېر وخت د مملکت نه به بیرون د خپل جزایرو ته به هم لیږلې او په دې جزایرو کې به دوی ساتلې او یو ځل به چې یو جلۍ دلته راغله مساج په نوم باندې نو ورو ورو دې ته به داسې یو برنامه به دوی جوړه کړله چې هغه د بیرته د تګ نشي یعنې هغې ته فلم به یې ترېنه ډک کړه توصیه به یې ورته جوړه کړله او بیا به ورته ویل چې بس ته د دې شولې او که ته وځې تا ته ژوند دې دغه کېږي نو نه تنها چې ته خپله دلته به کار کوې او څه چې موږ وایو هغه به کوې بلکې ته به نور کسان هم اوس راولې ته به ځې چې نور صنفیان نور شاګردان نور دا چې دي دا به هم راولې او په دې رقم سره دوی خپل د سپلای چین چې دی چې خپل پیسه کسټمر ته یا خپل هغه دغې ته چا چې تقاضا درلودله او کسانو ته نو لکه اوس فرضاً د انګلستان شاهزاده ایډورډ چې و دا به وخت په وخت هلته تله بیا د جزیرې ته تله او بیا د دې ته به د وړې نازکې جنکۍ ده به وخت په وخت وړاندې کولې او د هغې د خوښې جنکۍ به دا کېدې بیا فلمونه یې ترې ډکول چې نن هغه د خپل د شهزادهتوب نه پیسه لرې شو او هغه دغه ټایټل ته یې واخیستل شو نو په دې رقم سره دې به جنکیانې دا کولې استفاده به یې ترېنه کوله په کال 2019 کې د دوسیه یو ځل بیا را خلاصه شوله او دې باندې د جنسي تیریو دوسیه او د قاچاق مسله په دې باندې راغله چې د جنسي قاچاق کوي یعنی وړې جنکۍ دغه کوي او په عین حال کې داسې ویل کېږي چې واړه ماشومان او دا به دوی دغه کول او حتی هغه به وژل او د هغې غوښې به په دغې لویو سره دغې رؤسا د جمهورانو او وزراو دا به چې دي هغې باندې به یې خوروله چې دا هم دغې کېږي خو دې د نږدې ملګرو نه په نامه د ګیلن میکسویل وه چې د ده سره ډېره نږدې وه هغه د انګلستان یو اداکاره او دغه وه چې په امریکا کې دې سره اوسېدله چې هغه هم دغه کوو چې دا به ورسره واده کوي خو تر اخره واده ونه کړو خو د ده سره ډېره نږدې وه او د ده هغه ملګرې وه چې بیا په 2020 کې هغه هم اف بی آی د امریکې ونیوله او په 2020 کې د 20 کاله قید پې ووته او 170,000 ډالر هغه هم جرمانه شوله په خپله جیفري اپسټین چې دی په 8 د جولای 2019 ونیول شو په 18 د جولای 2019 د کوشش وکړ چې خپل بل وکړي او د بل په ذریعه باندې په حدود د څه کم $1 ملیون هلته کېښودل کېدل دا ادا کېدل خو قاضي ده ته دا بل ورنه کړه ولې د دې امکانات د ملک نه د وتلو دي دا شاید دا ځل وځي بیا رانشي او تیاریم خپلې لري او پروازونو چانس هم ورته شته دی نو هغه د ده د وتلو اجازه ورنه کړله په همدا علت و چې په 10 د اګست 2019 په خپله په هماغه زندان کې چې دی هلته په منهټن کې دی بندي و په خپل اتاق کې دی ځوړند پیدا شو خو ویل کېږي چې دغه ځوړند دی په خپله ځان خودکشي خو ویل کېږي دی خودکشي کړې ده خو داسې د هغه دغې نه معلومیږي د راپور نه چې د ده ستونی پچک کړلی شوی دی په زوره ځکه چې د اورمیږ هډوکی ماتو او هغه د فشار نه ماتېدلی شي په ځوړندېدو کې نشي ماتېدلی یعنې معنی یې دا ده چې لویو قدرتونو چې کوم یو دغه و هغه دا غوښتل چې دی نور باید نه اوسي ځکه دی ټولو لپاره باعث د خطر و او د ده سره به حساب د ډېرو خلکو دوسیې وي اوس راځو دې ته چې دغه یو کس په دومره قوت سره په میلیون ډالر هر ځینه ورته بې له کوم دلیل نه ورکول کېږي د یو معلمۍ نه ځي شرکت ته او د شرکت نه د شرکت مالک کېږي او د مالکیت نه دی بیا ځي د تیارې او د جزیرې او د دې مالک کېږي بیا په نامه د لیزلی وکسنر غوندې یو سړی په میلیونونو ډالر ورته ورکوي تعمیر ورته بخي دا څه شی عوامل کېدی شي دا عامل د دې کېدی شي چې چون د نړیوالې لوی استخبارات بالخصوص د اسرائیلو سره او هغې غوښتل چې په نړۍ باندې د دوی سیطره وسي هر مملکت کې د خپل هغه لکه اوس چې یهودان په ټولې نړۍ باندې خپل خبره مني اروپایان امریکایان استرالیایان همدارنګې ټول هغه علت څه دی چې دغه رقم ته د دغې سړي په ذریعه باندې د هر رئیس جمهور ځکه چې همدې ورته لار هم جوړوله دې ته اپارټمنټونه دا لارې جوړول دا هلته تله هغې سره کېناسته اشنا کېده ملګرتیا دعوتونه او په میلیونونو ډالر مصرف
تر څو چې د دې به هلته تلل بیا د دې فلمونه به اخیستل کېدل لکه اوس چې ډونالډ ټرمپ اوس د اسرائیلو نه چاره نه لري لپاره د څه چې د دې کم از کم د 10 کاله ملګرتیا وه د اپسټین سره او د دې خپله ښځه د اپسټین په ذریعه دې ته معرفي شوې ده ډونالډ ټرمپ ته او دا د اپسټین ملګرې وه د ملانیا دا ملانیا چې ده دا د ډونالډ ټرمپ ښځه دا د ده ملګرې وه او دې ته معرفي کړه او د ده په هدایت سره دې سره واده کړی دی او دا رقم ته رئیس جمهوران ډېر نور لکه بل کلینټن چې ما تاسو ته وویلې چې هغه کم از کم شپږ دفعې ده په تیارې ته تللی دغه تیاره کې دی وی چې د ښځو جنکیو سره به دې امبستر کېدل په فضا کې نو د دې لپاره دغسې رئیس جمهوران د اروپایي ټولنې د شاهي کورنیګانو حتی د ډنمارک د هالند د دې شاهي کورنیګانو د ښځو نومونه هم په دې کې شته دی چې هغوی هم معامله شوي دي یعنی د دې سره داسې استفاده ترېنه شوې ده په دغه سیاسي روند کې نو په دې اساس د دغې دغه دا چې د دې خلکو نه فلمونه واخلي د دې اسناد ورته جوړ کړي دا د موساد ته وسپاري او موساد د دې نه د هغې رئیس جمهورانو وزراو شیخانو د ټولو په مقابل کې استفاده وکړي او خپل هغه غوښتنې چې په سیمه کې او په نړۍ کې دي هغه تطبیق کړي نو اوس هغه ګلم اوس دی په ټولولو کې دي خو دې باندې تاسو باید پوه اوسئ کله چې دا ګلم ټولیږي حتما د ده نه مخکې یو بل ګلم دی اوار کړی دی کوم بل برنامې دا دي چې هغه اوس مونږ تاسو ته نه معلومیږي 15 کاله 10 کاله بعد هغه بیا راوځي چې هغه به د کم رقم پروګرام دی جوړ کړی د ځکه چې داسې یو کس چې دوی دومره په میلیونونه ډالر یې پرې ولګول دیزي ته یې ورساو څنګه دی دا فرزند منځه ویوړه اوس نه ګورئ ټول هغه پخواني کړۍ چې څومره رئیس جمهورانو شهزادګانو ټول یې رسوا کړل هغه ټول اوس یا وژل کېږي یا ورکېږي یا په کناره کېږي نوی نسل نوی حرکتونه راځي نو د هغه لپاره دوی پلان او پروګرام لري نو دا یو نړیوال استخباراتي پروګرام د دغه لاندې دوی استفاده وکړله او د دغه لپاره دې سړي دا کار کوو نو څنګه مې تاسو ویلې په 20 د جنوري 1953 کې پیدا شو او په 10 د اګست 2019 کې په زندان کې په حالت د ځوړن چې ځان یې وژلی و په ظاهره ځان یې وژلی و اما په داخلي مسایل نه معلومیږي چې وژل شوی و دا د منځه وړل شوی دی هیله کوم چې څومره معلومات مې راټول کړي وو دا ستاسو دپاره د ګټې وړ ګرځېدلي او کوم معلومات چې تاسو غوښته هغه دلته وو که بیا هم کوم بل پوښتنه وه بیا به هغه زه په بله برنامه کې انشاءالله ځواب کړم په همدې هیله تاسو په لوی پروردګار سپارم وما علینا الا البلاغ